شیخ صاحب محترم آیا د حدیثو کې شته چې د روزه په قیامت پر ورځ د بنده لپاره شفاعت کوي؟ خبره شته په حدیثو کې؟ او دا په یو صحیح حدیث کې ثابت ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الصيام والقرآن والصيام يشفعان للعبد. د قیامت پر ورځ باندې دوه سيزونه دي چې د انسان د لپاره شفاعت کوي. یو قرآن کریم دی او یو روزه ده. قرآن کریم به شفاعت کوي او دا به وایي چې یا ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. یلا دا انسان ما د شپې د ګناه د شپې د خوب نه منع کړو، الله زما شفاعت د مبارکي قبول. ويقول الصيام يا ربي منعته الشهوات بالنهار فشفعني فيه. یلا دا ما د خپل شهواتونو د ورځې بند کړو او ربا زما شفاعت د مبارکي قبول کی. حدیث کې راځي فيشفعان د شفاعت به قبلول شي د دې دوه شفاعت. نو روزه قیامت کې د انسان د لپاره شفاعت کوي الله تعالی او دغه شفاعت نه دی بلکې الله یې قبلې ځکه د الله نبی فرمایي فیشفعان. شیخ صاحب محترم په روزه کې دعاګانې کول دا قبلېدل دا شته حدیثو کې چې دعا ښه قبلېږي په دې میاشت او روزه د دعا میاشت ده او روزه کې یو مهمترین عبادت دعا ده. دی وجنه کومه او تاسو قران کریم د روزه بحث وګورو، الله د روزه بحث راوړ دی او یا ایها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. د دې روزه بحث په منځ کې الله د دعا بحث راوړ دی. و اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. کله چې زما بندگان ستانه زما په باره کې پوښتنه وکړي تور ته وایي چې زه نږدې یم د دعا کوم چې دعا قبولوم کله چې ما راوبلي. دا دلیل دی په دې خبره چې الله د دې روزي بحث په منځ کې په قرآن کې دعا راوړي. دا دعا میاشتم ده او حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثه لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر. درې کسان دي چې دا غیر دعاګانې الله نه راتي ضروري الله قبل. یو د هغه نه امام عادل چې کله هغه د انصاف بادشاہ وي دا غي دعا الله نه واپس کوي. دوی والصائم حتى يفطر. یو سره روزدار دی د روزدار دعا الله تبارک و تعالی نو ورځي زمکه ته تر دې پوري چې هغه روزه ماته کی. او دریم مظلوم انسان چې کله خیری وکړي الله د خیری د ورځې نه برکي او دې مظلوم ته په خپل عزت باندې قسم وکړي وي چې زما مظلوم بنده لأنصرنك ولو بعد حين. زبدي ضرور امداد کوم ولو په وخت رسو. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast.